د مولانا فضل الرحمن په درخواست د واکمن ګوندونو فعالین پیښور موټروي انټرچینج سره راغون شوي اسلام آباد سترې محکمې مخامخ پر لټ غزول روان دي. د وایي سپریم کورټ پر لپسې د جانبدار فیصلو لامل هیواد سیاسي بحران سره مخ کړی دی. دا خلک په دې جذبه راوتی دي چې کوم عدالتونه چاته چې خلک انصاف لپاره دي هغه د بې انصافۍ تله لاس کې نیولې ده او یو کس دپاره خپل ټوله عزت ناموس یې په داو لګولی دی. په دې حواله زموږ مشر موږ ته هدایت وکړو چې تاسو اسلام آباد ته ورسوئ. الحمدلله زموږ د جنوبي اضلاع قافله په دې سیپیک باندې اسلام آباد ته روانه ده. وای د نورو سیمو نه هم قافلې د اسلام آباد په لور روانې دي. دی به تر هغې دغلته ایثار وي تر څو چې د دی مشرانو د احتجاج ختمولو امر نه وي کړی. مظاهرچیان وای دی د ټولو آئینی ادارو احترام کوي چې پکې عدالتونه هم شامل دي خو د دی په وینا سترې محکمې د خپلو فیصلو له امله دغه احترام بایللی دی. نن به ان شاء الله تعالی لک سات کې تاسو ګورئ چې موږ اسلام آباد طرف ته روان شو او د سپریم کورټ مخې ته به موږ خپل درنه ورکوو. سوال دغه دی موږ د خپلو ادارو د عدالتونو ډیر زیات احترام کوو چې موږ ګورو چې دلته کې انصاف د غریب دپاره بل دی د لاډلې دپاره بل دی یا نور سیاسي جماعتونه یا ګوندونو دپاره بل دی. دا فرق ولې کېږي؟ د آئین خو پوره پاکستان دپاره دی د قانون خو پوره پاکستان دپاره دی نو چې یو سړی غل دی نو هغه غل دی نو هغه ته رعایت ولې ورکړی کېږي؟ بل پلو ته د اسلام آباد ضلعي انتظامیه دفعه 144 نافذ کړې ده او د مولانا فضل الرحمن خواست کولو چې احتجاج د سپریم کورټ مخامخ په ځای چرته بل ځای وکړي خو مولانا دغه خواست رد کړی دی. مظاهرچیان وایي دی سولیز احتجاج ته راغون شوي دي. خو دې روان دي چې نقصان نه د وطن بچ کو هغه نقصان دی خلک چې دي هغه ته سزا ملو شي او د وطن د غریبو خلکو ته چې کوم تکلیف ملو شوی دی چې د غریبو خلکو ته خپل حقوق ملاويږي ځکه چې بل ورځ جون میچ را روانه ده پای کې به بجټ پیش کیږي هغه کې به د قوم فیصله کیږي نو چې په وخت باندې دا د دې باندې رد عمل وړاندې شي. خو تحریک انصاف د واکمنو ګوندونو دغه تورونه ردی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې مسلم لیگ وړاندې هم په عدالتونو حملې کړې دي اوس بیا غواړي ستره محکمه د دې د خوښې فیصله وکړي. زیاته کړې ده دی به عدلیه سره کلک ولاړ وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.